علیهم زه عمر ناصر یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. نن د زموږ د سی پلس پلس کلاس 14مه ویډیو ده. صحیح ده، مطلب کلاس نمبر 14 ده. نن په دې کلاس کې موږ ایکسرسایز آن اپریټر ارثمټیک اپریټر مطلب په ارثمټیک اپریټ باندې موږ یو ایکسرسایز تر سره کوو. صحیح ده، ایکسرسایز پیدا سی وته چې ویلیو به یوزر انپوټ کوي. صحیح ده، او دوه د خپل کې جمع کیږي. مطلب دوه بیا به د جمع مالیه یوزر مطلب یوزر انپوټ کوي او بیا به دویم قیمت انپوټ کوي. حاصل به موږ سره د اول قیمت او دویم قیمت حاصل به موږ سره پرینټ کیږي. نو دغه کنسپټ موږ په دې کوډینګ کې کوو. صحیح ده، نو راځو د هر څه نه مخکې موږ دلته موږ د سی اوټ او سینډ کیورډ نه کار اخلو. نو راځم او د هر څه نه مخکې ما ویریبل څخه دي او ټول په یو لاین کې مغز تر څو کوډ کم ونیول شي. صحیح ده، وخت لاینونه کم شي. صحیح، ټول په یو لاین کې انیشلایزیشن کړی دی. یعنې که د انیشلایزیشن ویډیو مې نه وي لیدلی، صحیح ده، نو په یوټیوب کې عمر ناصري سرچ کړئ او هلته پلی لیست ته ورشئ. په هماغه کې به د انیشلایزیشن ویډیو وګورئ او تعقیب یې کړئ. ښه، نو راځو د اول موږ ویریبل اخیستی د اول ایکس مقصد وای سم سبټراکشن ملټیپلیکیشن اینڈ ډیویژن. صحیح ده، جمع تفریق ضرب او تقسیم په نام ویریبل ما اخیستی. صحیح ده، چونکې انګلیسي ده نو موږ سم سبټراکشن ملټیپلیکیشن او ډیویژن اخیستی. د هر څه نه مخکې موږ غواړو که نه که موږ کلکولیټر ته یو اول یو قیمت انټر کوو. مطلب موږ یو 5 انټر کوو، بیا د جمع عملیه وهو او بیا ورسره یو بل قیمت مطلب 5 نور وهو. نو 5 جمع 5 مساوي کیږي. مطلب موږ که چېرته اوس وغواړو که نه دغه کنسپټ زه دغه کنسپټ تاسو ته جوړوم، دغه کنسپټ باندې زه کار کوم. صحیح ده، مطلب لایک داسې مطلب چې زه 5 اول 5 راواخلم. صحیح ده، 5 ور واچوم، بیا د پلس او پلس 5. صحیح ده، نو دا مساوي کیږي څو سره؟ دا مساوي کیږي موږ سره د لسو سره. نو دا کنسپټ د یوزر د کلکولیټر په شکل موږ جوړوو. صحیح ده، مخکې خو موږ یو قیمت ورکړم هغه هارډ کوډډ به موږ کوو، خو اوس یوزر انپوټ کوو. دا هغه دپاره موږ راځو اول یو میسج پرینټ کوو. صحیح ده، چې مطلب چې داسې پکې لیکو چې سی اوټ. صحیح ده، enter the first. صحیح ده، enter the first value بیا دوباره شو. صحیح ده، نو سین چې ده x first value به for x بیکو. enter first value for x. come on او دلته به سین x بیا به راشم دلته. صحیح ده، نو دلته بیا به د زر جمع عملیه تر سره کو. دغه جمع عملیه به راواچو پکې. نو دغه دپاره دلته زه یو بل ویریبل هم اخلم. صحیح ده، زه به د 4 ډیټا ټایپ کې به پلس ویریبل واخلم. صحیح ده، پلس او هغه ته به اساین که موږ ویل چې کله 4 ډیټا ټایپ واخیستو نو موږ د هغه ویریبل آپرینډ به موږ په سنګل کوډ کې لیکو. مطلب دا ساین به واخیستی، په دې طریقه به موږ لیکو. نو دلته راځم څه کوم چې سی اوټ انټر دلته لیکم چې enter the plus sign. صحیح ده، enter the plus operator. صحیح ده، enter the plus enter plus to add two numbers. سو کې دلته به تاسو پلس ساین انټر کوئ تر څو دوه دلته څه وکړي جمع شي نمبرز. صحیح ده، نو دلته راشم سی این دلته به څه وکړم پلس، بیا راځم دلته دویم قیمت اچوم. دویم قیمت دپاره یو میسج اول یو پرینټ کوم چې انټر د سیکنډ نمبر. صحیح ده، انټر د سیکنډ نمبر. اوس راځم دغه سم ویریبل اخلم چې دلته موږ سره څه وشي، باید دوه قیمت خپل کې جمع شي. صحیح ده، نو سم enter the second number, enter the second value
دلته به ویلیو لکه څنګه چې پورته مې دلته ویلیو ورکړی ویلی دي enter the second value for y صحیح ده او cn y دلته به راشم سم دپاره سم ویریبل به موږ دلته initialize کو sum is equal to x plus y او سی اوټ به واخلم صحیح ده میسج پرنټ کوم چې موږ سره د دې قیمتونو مطلب د x او y قیمت موږ سره مساوي شي چې د sum of x and y is equal to صحیح ده sum نو راځم دا کمپایل کوم سمپل کوډ ده first enter the first value for x دیکھ ته پر ځای قیمت پرنټ کوم اساس په خوا زبا انټر کوم 15 صحیح ده بیا موږ ته وایي چې enter plus sign مطلب دا sign to add to number لازم نه دلته زه plus sign اخلم د کیلکولیټر نه نو دلته مې plus sign وکړ انټر مې کړ نو enter the second value مطلب 15 جمع د سلکه 15 جمع مطلب زه لازم دغه دواړه جمع کوم چې حاصل ماته باید لس راکړي نو 5 the sum of x and y is equal to 10 خدا خو x y شو باید د x y په ځای خپل قیمتونه راشي داغه دپاره موږ داسې کوو چې د sum of دلته به موږ څه وکړو دا به موږ خپلو کې بیل کړو دلته به دا راواخلم یا د sum of دا به داسې ولیکو چې دلته به ولیکو چې د sum of او دلته به بیا راشو څه وکړو دلته به x initialize کو پرنټ دپاره واخلو صحیح ده the sum of x and او دلته به بیا د sign واخلم صحیح ده دلته sum of x and دلته به لږ سپیس واخلم تر څو سپیس مراعات شي and بیا به دلته راشم the sum of x and y چې x او y دواړه موږ ته ولیکئ چې دلته بیا موږ سره څه وکړي سم وښیي دلته به بیا هم لږ sign y space واچوم ور اضافه کوم space دلته به set the equal sign ور اضافه کوم د سره x y is equal to بیا به راشم دا به کمپایل کوم see no enter value for x supposed to enter plus sign no plus sign کوم see that no 4 say the sum of 2 and 4 is equal to 6 مطلب د دوو او څلورو ترمنځ جمع څو کېږي شپږ دا ان به تللی کوم دلته به د پلس ساین صرف واچوم تر څو تاسو ښه پوه شئ زه به راشم دا بیا کمپایل کوم نو دا چې دلته انټر فرست ویلیو شپږ شپېته پلس جمع څو څلور څلوېښت نو the sum of 66 plus 44 is equal to 110 مطلب د شپږ شپېته جمع څلور څلوېښت مساوي کېږي یو سل لس نو دا موږ سره د جمع لپاره صحیح ده نو همدغسې سیم موږ سره څه کول پکار دی د بل اوپرنډ د دغه په ځای موږ دلته څه وکړو صرف ماینس اچوو صحیح ده دلته به زه څه وکړم دا به لرې کوم دلته به زه ماینس ساین واچوم صحیح ده ماینس او بیا به دلته راشم چې څه وکړو انټر د فرست ویلیو دلته ټو سبټراکټ مطلب دغه ساین ور داخل کا کوم ساین دغه ساین دا ساین منفي ساین ور داخل کا چې څه وشي سبټراکټ وشي د سیکنډ ویلیو دلته به دا به سب کوم صحیح ده نو دلته به x minus 1 دلته به the sum of x and y is equal to دا به څه کوم subtraction راځم دا اوس دا کمپایل کوم سیم هم دا لکه مطلب زه راشم دلته څه وکړم
نو مطلب څلور دو ماینس ساین مې انټر کړ څلور منفي دوه نو مساوي کېږي دوه نو څلور د پلس ساین د دغه ځای نه به زه دغه هم لرې کوم ماینس ته به یې وړم تر څو موږ هلته صحیح پوه شو چې څلور منفي دوه مساوي کېږي دوه نو دا هم هماغسې هغه شی the sub of 4 minus 2 is equal to 2 مطلب څلور منفي دوه مساوي کېږي دوه سره همدغسې مسلسل د ضرب دپاره نور کوډ موږ سره تیار برابر ده نو زه راځم دلته څه وکړم دا به زه راواخلم د ملټیپلیکیشن دپاره او دلته به همدغه سیم اټ از دا به ملټیپلیکیټ کړم او دا به هیش ملټیپلای دا به صرف ایکس کوم چې ضرب شي او دا به ملټیپلای کوم دلته به د ملټیپلای ساین واچوم اوس به یې کمپایل کوم راباشم دلته چې انټر ویلو فار ایکس زه به راشم دلته څه وکړم چې مطلب شپږ ضربې پنځه څو کېږي شپږ ضربې پنځه نو مطلب پنځه په شپږ کې دېرش نو مطلب the sub of the multiplication of x and y پنځه ضرب د څو ضرب د اته مساوي کېږي څلوېښت نو پنځه ضرب اته مساوي کېږي څلوېښت همدغسې سیم اټ از موږ د تقسیم لپاره هم کولی شو چې راشم دلته دا ساین به انټر کوم او دلته به هم دغه ساین انټر کوم او همدارنګه دلته به هم چینجز راولو او دا به ډیف کو تر څو موږ ډیف پروا نه کړي که هغه مو ولیکو خو دا ښه ده چې موږ ولیکو صحیح ده او دا به څه شي دا به ډیویژن شي دا به څه موږ سره ډیویژن شي صحیح ده ډیویژن څه مساوي کېږي ښه دلته به موږ سره څه وشي ډیویژن ساین راشي is equal to division DEV the division of x and y is equal to خطا دا ساین شو راځم دلته اوس کمپایل کوم نو مطلب چې لس تقسیمې پنځه لس تقسیمې دوه به یې کوم چې پنځه باید راکړي ماته نو هماغسې زه موږ طرف چې د ډیویژن او چې پلس تقسیمې دوه is equal to 5 نو دا و د څلورو عملیو ترمنځ زموږ کوم قیمت نو دغه څلور عملیې وې چې موږ سره د موډلس باندې خو تاسو پوهېږئ نو دا موږ سره د څوارلسم کلاس د exercise of arithmetic operators which the user input په ترو باندې کېده نو خدای دې وکړي چې تاسو دغه سمپل پروګرام خوښ شوی اوسي نو په خپل پروګرام کې تنه کار واخلي یو سمپل پروګرام د سمپل کوډینګ ده تر بلې ویډیو پورې مو په لویه لاس سپارم زموږ د یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ تر څو نوې ویډیوګانې درته ورسیږي والسلام تر بلې ویډیو مو خدای سپارم خدای پامان